د نړۍ د مشهورو څیرو په لړ کې به نن المانی لیکوال او فیلسوف ګویته وپیژنئ. نوموړی د ښه استعداد ترڅنګ جذابه څیره هم لرله. ویل کېږي ان یو ځل ځینو کسانو د خپلو زړو عقیدو پر اساس پرې د خدای ګوټي ګمان کړی و. په هر حال په دې ویډیو کې به د نوموړي پر ژوند، فن او ویناوو پوه شئ. د آلمان د دې پیاوړي فلسفي شاعر، لیکوال، څېړونکي او انځورګر بشپړ نوم جان ولفګانګ وان ګویته دی، خو اکثره خلک یې د ګویته یا ګویټه په نوم پیژني. دی د 1949 زیږدیز کال د اګست پر 28 نیټه د آلمان یعنی اوسني جرمني په فرانکفورټ ښار کې زیږېدلی دی. د نوموړي کورنۍ په طبقاتي لحاظ اشرافه وه او پلار یې په شاهي دربار کې وظیفه ترسره کوله. دا چې د ګویته کورنۍ شتمنه وه، نو د ښوونځي له دورې وروسته یې د حقوقو زده کړه پیل کړه. په دې وخت کې یې عمر 14 کاله و. د زده کړو په جریان کې له فلسفې او ادبیاتو سره مینه پیدا شوه، خو د حقوقو زده کړه یې بشپړه کړه. د حقوقو سره سره یې د معمارۍ او نقاشۍ په برخو کې هم کار وکړ. د ګویته طبیعت داسې و چې په یوه دنده کې به تنګېده، نو له همدې امله یې په سوداګرۍ، ښوونه روزنه، معمارۍ، انځورګرۍ، طب، سوداګرۍ او نورو بیلابیلو برخو کې فعالیتونه وکړل، مګر په وروستیو کې وتوانېد چې ادبیاتو او انځورګرۍ ته وقف شي. د نوموړي په اړه بله جالبه دا ده چې په ډیرو ژبو پوهېده. پر الماني، لاتیني، انګلیسي، یوناني او فرانسوي ژبو برلاسی و. همدارنګه په قرآن کریم یې هم څېړنې ترسره کړي دي او د اسلام او حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په اړه یې ښه نظر درلود. د ځینو مشهورو اثارو نومونه یې عبارت دي له شرقي دیوان، د مړو نڅا، فاوسټ، د یوې پاکې اروا اعتراف، د ایټالیا سفرنامه او ځینې نور. د نړۍ دا ستر لیکوال او شخصیت له ګڼو لاسته راوړنو وروسته په 1832 زیږدیز کال کې د 83 کالو په عمر ومړ. د ګویته ځینې مشهورې ویناوې: خبرې کول اړتیا ده، خو غوږ نیول هنر دی. خدایه، هنر څومره لوړ او ژوند څومره لنډ دی. په ځوانۍ کې موږ مشکلاتو پسې ګرځو او په زړښت کې ستونزې موږ پسې ګرځي. د انسان لومړنۍ دنده هڅه ده. د مینې په کار کې موږ ټول یو شان قمقل یو. هغه شی چې ډېر رڼا لري ژور سیوری هم لري. خپل راتلونکي ته تصمیم ونیسه، هڅه ورته وکړه او هیله ورته ولره، خو د راتلونکي لپاره ژوند مه کوه. ما په خپل زیږېدو کې رول نه درلود او نه به یې په مرګ کې ولرم. زما صلاحیت فقط په ژوند کې دی.